کم کسان چې دا غواړي چې زموږ دعا دې قبول شي، دا کم ملګري دي دا ویډیو وګوري، په دې کې ورسره د حضرت یعقوب علیه السلام یو دعا ورشیر کوم، یو دعا درته درخایم که دغه دعا تاسو یو پیرا ویلې ورپسې چې څه مقصد دپاره تاسو دعا کوئ هغه به انشاءالله پوره کېږي. هغه مقصد دغه دعا به مو انشاءالله قبلیږي. هر مقصد دپاره که د چا بال بچ نشته دی یو پیری چې دا کلمه ویلې دا د یعقوب علیه السلام دا دعا او ورپسې د بال بچ پیدا کېدو لپاره دعا وکړه، انشاءالله الله تعالی به اولاد ورکړي. یا د چا اولاد شته دی خو لیکن نافرمانه دي، نو که دا کلمې ویلې ورپسې د خپل اولاد د تابعدار جوړېدو لپاره فرمانبردار جوړېدو لپاره دعا وکړه، انشاءالله اولاد به د دې تابعدار وګرځي. یا که د چا مال حال کې برکت څوک غواړي نو یو پیری دا کلمه ویلې ورپسې د مال حال کې برکت لپاره دعا وکړه، انشاءالله په مال حال کې به برکت راشي. یا نور څه مقصد لپاره چاته مشکلات دي پریشانې دي ټینشن دی ورته یو پیری دا دعا ویلې ورپسې د مشکلاتو ختمېدو د ټینشن ختمېدو دعا وکړه، انشاءالله دا مشکلات به ختم شي، ټینشن مکمل به ختم شي. غرض هر لحاظ سره چې ورپسې دعا وکړه انشاءالله دغه مقصد به پوره کېږي، دغه دعا به انشاءالله قبلیږي. ډېره اسانه دعا ده، انشاءالله په سکرین به هم درته لیکمه او په خولې به هم درته وایم، انشاءالله په کمنټ کې به هم درته لیکمه. نو دا ویډیو وګورئ، دغه دعا ضرور زده کړئ چې څونه اسانه ده. دوه درې ټکي دي چې څومره اسانه ده دونه زیاته مجربه ده زموږ عزتمندو. نو دعا طرف ته راځو، دعا ضرور زده کوي چې کله هم دعا کوي نو یو پیره به ترې مخکې دا دعا وایي. ټیک شوه؟ نو دعا څنګه ده اوس؟ نو مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی. مفتی شفیع رحمت الله علیه اوچته هستی د غټ مفتی دی. نو دی لیکلی دی چې کله د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد ورک شول، یوسف علیه السلام چې کله ورک وکنه نو ډېره زیاته پریشان ورپسې دا نظر ورپسې تللی و، نظر ورپسې ختم شو د خفګان د وجې نه دونه زیات پې جړل. نو چې کله بیا ورپسې د یوسف علیه السلام هغه بل ورور ابن امین هغه هم ترېنه ورک شو نو غم انتهایی زیات شو، پریشانی ډېره زیاته شوه. نو دعاګانې به یې ډېرې زیاتې دعاګانې به یې کولې. یو ځلې دغه کلمات وویلې چې اوس زه کم تاسو ته درښایم. په دې کلماتو سره الله تعالی نه دعا وکړه، ویې دعا ته غوږ شه، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف. دا کلمات دي، هم دا کلمات دي، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف. دا کلمات ویلې او ورپسې بیا د یوسف علیه السلام او د ابن امین د دوی د پیدا کېدو دپاره دعا وکړه. چې څنګه دعا وکړه که نه نو فورا الله تعالی طرف نه وحی راله، وی ای یعقوب نن خو تا زه په داسې کلماتو سره راوبللمه که چرې اوس خو ستا زامن صرف اورک دي، حضرت یوسف علیه السلام او ابن امین خو صرف اورک دی. که دا کلمات تا ما ته ویلي وي په دې کلماتو سره زه تا را بللی ومه او ستا زامن که چرې مړه وې که نه که چرې وفات شوي وي بیا به مې دله را پیدا کول، بیا به مې دله ما دا را پیدا کړي او ستا دا دعا به مې قبوله کړې وه. نو یوسف علیه السلام او ابن امین فورا بیا زر تر زر را پیدا شول. نو زما عزتمندو کله چې هم تاسو دعا کوئ که نه یو پیره ترېنه دا کلمات مخکې وایي بیا ورپسې دعا کوئ چې څه مقصد دپاره هم دعا کوئ، انشاءالله مقصد به مو پوره کېږي، دغه دعا به مو ضرور انشاءالله قبلیږي. ټیک شه جي؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته، دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.